الله رب العزت فرمایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. په دې آیت کې الله رب العزت فرمایي نبی علیہ السلام ته وایي کوم ټیم چې زما بندگان زما په باره کې ستاسو پوښتنه وکړي فإني قریب، زه ډېر نږدې یم دوی دپاره، زه دوی ته ډېر ورنږدې یم. اجیب دعوة الداعي اذا دعاني، وایي زما څه چې څوک دعا غواړي د هغه دعا زه قبلوم. هر سړی چې زما څه دعا وغواړي الله رب العزت نبی علیہ السلام ته وایي د هغه دعا زه قبلوم. بل آیت کې الله رب العزت فرمایي وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وایي ستاسو رب چې دی هغه وایي چې زما څه دعا وغواړئ استجب لكم، ستاسو دعا یې زه قبلوم. او مخکې فرمایي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. او کم خلک چې زما د عبادت څخه تکبر کوي مخ ګرځي، علماء لیکلي دي چې دلته د عبادت څخه دعا مراد ده، یعنی کم خلک چې زما د دعا نه غواړي زما څخه سوال نه کوي سيدخلون جهنم داخرين، د خلک به زه ذلیل کوم او جهنم ته به داخل کوم. یعنی دا دعا نه غوښتل په دې باندې الله ناراضه کیږي، د الله د ناراضګۍ سبب دی. دا بس یو سړی دا وایي چې زه دعا نه غواړم زما نقصان دی، ستا نقصان خو دی خو الله هم په دې باندې ناراضه دی. یو حدیث کې راځي من لم يسأل الله يغضب علی، کم سړی چې د الله سره دعا نه غواړي د الله سره سوال نه کوي خپل حاجت الله ته نه پیښوي یغضب علی، وای الله رب العزت په دې سړی باندې غوسه کیږي، الله د دې سړی سره ناراضه کیږي چې زما سره ولې سوال نه کوي، ولې ما ته حاجت نه پیښوي. نو دا سوال نه کول، د الله سره دعا نه غوښتل، دا عادت نه جوړول، د دعا ماحول نه جوړول، دا د الله د ناراضګۍ سبب دی. باید چې موږ د الله سره هر حاجت چې دی هغه موږ د الله سره وغواړو. او الله رب العزت خوشخبری په دې آیات کې ورکړې ده چې دعا وغواړئ زه قبلوم، او که نه غواړئ زه ناراضه یم. نو د الله د ناراضګۍ سبب دی. موږ باید چې یو ترتیب جوړ کړو د الله سره دعاګانې وغواړو. لکه یو عربي شاعر وایي الله یغضب حين ترکت سؤاله وبني آدم حين يسأل یغضب. وای الله رب العزت په هغه ټیم باندې ناراضه کیږي چې دغه سوال ته پرېږدي، دغه حاجت پرېږدي، دغه نه غواړي الله ناراضه کیږي. وبني آدم حين يسأل یغضب. او د بني آدم معاملې بیا څنګه ده؟ هغه به په هغه ټیم ناراضه کیږي چې ته دغه سوال وغواړي، یو شی ځنه وغواړي. بني آدم انسان چې دی هغه به ناراضه کیږي. د الله معاملې دا ده چې الله پاک چې نه غواړي الله ناراضه کیږي. او یو حدیث کې راځي الدعاء مخ العباده، دعا د عبادت مغز دی. مغز په د اخروټ کې خطي لیدلی یو بالای چې دا خور وي او لاندې مغز پکښې وي. نو اصل موږ چې اخروټ اخلم دا هغه مغز د وجې اخلو چې هغه مغز موږ په کار دی، هغه موږ د فایدې شی دی. هغه خور چې دی خو هسې موږ غورځو. نو دعا چې دا هغه په عبادت کې داسې حیثیت لري لکه په د اخروټ کې چې دا هغه مغز دی، یعنی په عبادت د عبادت مغز دی دعا. او یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي لكل شيء زینه وزینة العبادة الدعاء. وای د هر شي یو زینت دی، یو شایستوالی دی. د عبادت شایستوالی او زینت چې دی هغه دعا ده. کم سړی چې دعا غواړي دا د عبادت بهترینه شی غواړي، اشرف شی چې دی هغه غواړي. یو بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي الدعاء سلاح المؤمن، دا د مؤمن هتیار دی، اسلحه ده د مؤمن. یعنی په دې لکه د سړي چې اسلحه ورسره نو دا د څومره بیغمه وي د چا سره نه بیریږي بیا. نو دغه دعا چې کم سړی د دعا پابندي کوي هغه داسې دی لکه هتیار چې ورسره و عماد الدین، او دا د دین یو ستنه ده د دعا. و نور السماوات والارض، او د اسمان او اسمانو د مځکو نور دی، رڼا ده. کم سړی چې دعاګانې غواړي د دعا په برکت سره په اسمانو په مځکو کې رڼا جوړیږي. او یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي ان ربکم حی کریم یستحیی من عبده اذا رفع يديه ان يردهما صفرا. ان ربکم حی، واستی رب چې دی هغه ډیر حیادار دی، حیا والا دی. یستحیی من عبده، د خپل بنده څخه شرمیږي. اذا رفع يديه ان يردهما صفرا، کم ټیم چې دغه بنده الله تعالی سپورته کی وای الله رب العزت په دې باندې شرمیږي چې د دعا د غیر رد کی او د دعا نه کی قبول.
الله ته شرم راځي چې زما بنده ما ته لاس پورته کړی دی او زه د لاس دی هغه خالی لوټاو کوم خالی برته په دې باندې واپس کوم الله وای ما ته شرم راځي په دې باندې ته خپل بنده څخه شرمېږي چې ما ته لاس پورته کړی دی او زه دعا دغه یو لاس خالی لوټاو کوم الله ته شرم راځي په دې باندې یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي حسنوا اموالکم بالزکات و تاسو خپل مالونه په زکات سره محفوظ کړئ د ور او د غلا او د ډاکې سره تاسو د خپل مال زکات ورکوئ نو تاسو مالونه بیا محفوظ وي ودعوا مرضاکم بالصدقه او د خپل مریضانو علاج تاسو په صدقه سره کوئ کوم ټیم چې ستې په کور کې مریض پېښ داغه د پاره ته صدقه وکړي نو ستې مریض چې هغه الله جوړ کړي واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع او تاسو دغه بلاوي او مصیبتونه چې کوم په تاسو باندې را روان دي دغه استقبال تاسو د دعا او په تضرع او په زاری باندې وکي یعنی کوم مصیبتونه چې په تاسو راځي کومې پریشانیاں چې را روان دي هغه تاسو د دعا او د زاری په وجه باندې ختم کړي د الله صدا سي دعا وغوړي دا سي زاری د الله ته وکي چې هغه مصیبتونه تاسو دوري سي او بل د الله سره غشتل د خالق سره غشتل او د مخلوق سره غشتل په دې کې فرق دی یو شی د الله څخه غواړي یو د انسانانو څخه غواړي په دې کې ډېر فرق دی ګوره یو دا دی چې ته د الله څخه غواړي الله خوشاله کیږي او چې د مخلوق څخه غواړي د انسانانو څخه غواړي هغه خوابدي کیږي په دې او بل یو دا دی چې ته د یو چا سره د یو انسان سره د یو سړي سره یو شی بار بار غواړي یو ورځ ورل یو شی درک بل بیا ورل بیا شی درک بیا ورل بیا شی درک اخر به دا سړی تاسو ناراض شي تاسو به تعلق ختم کیستا بل کار نشته بل دندنه لري ته خالی بس ما ته راځي شان غواړي اوس د خالق بیا څنګه معامله ده د الله معامله بیا داسې نه ده الله رب العزت چې څومره زیات غواړي الله خوشاله کیږي او بل د مخلوق د انسانانو څخه یو شی غواړي نو سړی شرمېږي ډېر یو ورسې دویم ور سړی شرمېږي چې څنګه زنه غواړم پرونم ورلم سړی ته شرم محسوسېږي او د خالق څخه چې سړی یو شی غواړي هغه نه شرمېږي یعنی یو سړی دا شرمېږي د الله څخه یو شی غواړي خو نه شرمېږي هر سړی د الله څخه غوښتي او بل د انسانانو ته چې ته د ورځې ورسې خو به ستا حاجت در پوره کړي یو شی ستا ضرورت یې هغه به درکړي لیکن که چېرې ته د شپې په یوه بجه باندې ورسې دی په خواږه خوب بیده دی او ته ورسې دروازه ور وټکوې د خوب یې راکښېنې بیا ورته زما دغه حاجت دی هغه ناراضه کېږي ستاسو چېرې تا ته نه د چا د حرام وخت معلوم دی نه د چا د مصروفیت وخت معلوم دی بس هېڅ را روان شي بس خپل حاجت لپاره ضرورت غواړي لیکن د الله ذات داسې دی هغه خالق یو داسې ذات دی چې هغه که د شپې ځینو غواړي که د ورځې غواړي په 24 غنټې کې چې ستا مرضي په هغه ټیم کې د الله څه وغواړه الله یې قبلوي او بل د مخلوق چې دی په مخلوق کې مور سړی دی پیسې والا سړی دی هغه ته که ته ورته وایې چې یې ورپې راک هغه به ډېر خوابه دی چې وایي ته زما ګستاخي کوې زه دومره مور سړی مې ورپې اوس خیرات اجتې غواړې یې ورپې اوس حاجت اجتې غواړې او که بیا غریب ته ورشي هغه ته ورته 1 لک روپۍ راک هغه ته په ما مذاق کوې زه د ماښام نه لرم ته ما ته 1 لک روپۍ راک دا خو ته پسخن وایې په ما باندې دا خو د مخلوق معامله ده لیکن د الله رب العزت څخه یو ورکې وغواړي الله خوشاله کیږي که 1 لک وغواړي الله خوشاله کیږي که 1 کروڑ وغواړي الله خوشاله کیږي ګر دنیا زینو وغواړي الله خوشاله کیږي داغه معامله بالکل جدا ده د مخلوق څخه او مخلوق کې چې یو سړی د یو مثال یو وزیر دی په یو عہده باندې غټ سړی دی داغه څه چې ته حاجت پوره کوي یو کار باندې باسي یعنی ما په نوکری باندې مثال ولګو اوس داغه څه چې ته برای راست داغه سره ستاسو ملاقات ډیر مشکل دی ته به داغه د سیکریټري سره ملاویږي هغه ته به تحفې ورکړي ډوډۍ به ورته کوي بار بار به داغه خوشامد کوي بیا که ستا ملاقات د وزیر سره کېږي د وزیر هغه بعد بیا ګوره تا ته نوکري درکړم که نه کېدر یقیني خبره نه ده لیکن د الله سره یو شی غوښتلو لپاره نه د ډوډۍ ضرورت دی نه د تحفو ضرورت دی د یو شي ضرورت هم نشته برای راست الله تعالی سپورته که الله ستا حاجت پوره کوي او کله کله یو سړی مخلوق چې کوم انسان دی په یو غټه عہده باندې راشي نو هغه ول نواره خپل رشتہ دارانو ته خپل نوکریانې ورکوي خپل عزیزان د خپل کور والا په کار باندې لګوي د هغو حاجتونه اول پوره کوي ستا په کیسه کې هم نه دی لیکن د الله ذات چې دی هغه داسې دی خالق داسې ذات دی چې هغه د ګرد غنی ذات دی د هر چا کار پوره کوي رشتې مشتې نه چلیږي دغه الله صمد ذات دی د ګردو کارونه ورکوي او مخلوق دا دی کله کله که یو سړی تا ته پیسې درکوي ستا یو ضرورت در پوره کوي نو کله به یو څوک شکایت ورته ولګي چې دا پلانې خبر سړی په تا پسې خبرې کولې هلکې د شک خبر دی یقیني خبر نه ده ګور هغه کړي که نه یې کړي نو دی چې خبر سي ستاسو هغه کوم ضرورت چې ستا در پوره کوي هغه ضرورت پرېږدي بیا وایي تا ولې په ما پسې خبرې کول
لیکن د الله ذات داسې دی، خالق داسې دی چې هغه د شک او د دې شانو چې هغه چورتم نه وي. هغه غني ذات هر چاته ورکي، کافرانو ته روزي ورکي الله پاک، دومره غني ذات. نو دا د مخلوق او د خالق څه فرق دی. یعنی موږ دا سوچ کو چې ګوره زه د مخلوق په مخ کې ځان ذلیل کوم، نو خالق خو په ټیم کې زما غاوري باید چې زه د خالق سره تعلق جوړ کړم. اوس دعا به موږ څنګه غواړو؟ ان دعا خو طریقه ده، دعا په داسې طریقه باندې غواړو چې موږ الله ته وژاړو. څنګه به غواړو؟ حجاج بن یوسف یو سړی تیر شوی دی، داغه په باره کې راځي وایي طواف کوي، 3 طواف وکړه، په څلورم طواف یو سړی ولیدي، ا سړی په سترګو باندې وړاندو، هغه سړی دا دعا غواړي چې یا الله ما ته سترګې راکړي، زما بینایي سم کړي. دی نږدې ورته رالی، وایي د څو وخت غواړي؟ او زه دا 4 چکره پوره کوم، که چېرې ستا سترګې برته نه رالی، بینایي دې نه راله، یعنې سترګې دې نه سوې سمې، ستا سر به زه در کاټ کړم. حجاج بن یوسف داسې سړی تېر شوی دی چې کومه فیصله به یې وکړه هغه به یې پوره کوله. بیا 100,000 کسان راځي چې د قتل کړي دي. اوس دا سړی چې دی دا خو حجاج بن یوسف دی، او دا خبره درته وکړه چې 4 طواف پوره کوم، که دې چېرې سترګې نه رالی او بینایي دې نه راله، ستا سر به در کاټوم. اول خو د سترګو مسله، اوس د سر مسله شو. داسې چغې شروع کړې، داسې زارۍ الله ته شروع کړې چې یا الله زما بینایي، مخکې د سترګو مسله، اوس خو سر راکاټي. حجاج بن یوسف دی، معمولي سړی خو نه دی. وایي داسې په زارۍ باندې دعا وغوښتله چې د حجاج بن یوسف چې 4 طواف 4 چکره پوره کېدل، د ده سترګې وایي سمې شوې. وایي بیا ورته راغلي څنګه شو؟ وایي سترګې مې سمې شوې. هغه ورته دا تا چې په کوم صورت مخکې په کوم انداز باندې دعا غوښتله چې یو کال دې مې غوښتې وه دا نه قبلېدله، په زارۍ او په زړه او په منت باندې چې یو سړی دعا وغواړي بیا الله قبلوي، دغه دعا بیا الله قبلوي. او الله رب العزت ډېر مهربانه ذات دی. حافظ ابن قیم رحمت الله علیه یو ډېر غټ عالم تېر شوی دی. هغه وایي زه په یو گلی کې ورځ را روان وم، نو ما وکتل د یو کور دروازه خلاصه شو، د هغه کور څخه یو کوچنی هلک راووتی، د 2 کالو د 8 کالو کوچنی دی. مور یې په چپلاخه باندې ووالې، دکه یې ورکړه، وایي زه ورک شه غایب شه، زما نافرمانه یې، بس چې کور ته بله ور رانه شي. هلک په ژړا سو روان سو، مور یې دروازه بنده کړه، وایي ځه په مخه دې شه. وایي زه ورته ګورم چې دا څنګه کیسه سوه. هلک ولاړی په ژړا دی، روان دی څه ولاړو، بس بیا روان سو. زه ورته ګورم چې دا هلک اوس چیرې ځي، کوچنی هلک دی، د 2 کالو دی. وایي دی چې تر ګلۍ پورې ولاړی، ودرېدی هلته د ګلۍ په دا کونه کې ودرېدی، ولاړ دی. زه ورته ګورم، مور خو دروازه بنده کړه ولاړه ځي. وایي برته هلک په داسې آهسته آهسته قدمو باندې برته د کور په خوا را روان سو. رالی بس د کور په خوا چې رالی خپلې دروازې ته ودرېدی بیا، او دلته بس ولاړ اخر خوب ورلی، کوچنی هلک دی، خوب ورلی. خوب چې ورلته بیده سو، نو زه ورته ګورم چې اوس یو منظر ګورم چې څه کیسه ده. ډېر ټیم بعد وایي د مور په یو کار پسې بیا راووتله، دروازه چې خلاصه کړه، هلک په دروازه کې بیده دی، خپل کوچنی بچی یې بیده دی. بیا یې چپلاخه ورکړه، دکه یې ورکړه، ځه په مخه دې شه، بل وار چې زما کور ته را نه شي، تاسو ډېره تنګه کړې یم. وایي بچی څه ورته وایي؟ سترګې وایي د اوښکو ډکې شوې دا کوچني. وایي مورې تا چې زه کوم ټیم په دکه باندې ووالم چپلاخه دې راکړه. وایي زه ولاړم، د ګلۍ تر کونجه پورې ولاړم، ما د ځان سره دا سوچ وکړ چې زه به ولاړ شم، په بازار کې به خیرات ټول کړم، او په بازار کې به د خلکو ګوټونه صفا کوم، او په بازار کې به یو بل مزدوري وکړم، دنیا خو به ما ته میلاو شي، ډېرې پیسې به زه وګټم، زما ضرورت به پوره شي، خو زما د مور محبت چې دی هغه ما ته نه میلاویږي. نو ما به واپس دا سوچ وکړ چې زه به خپله د خپلې مور محبت ته به برته ځم، او زما د مور محبت چې دی هغه ما ته د دغې دروازې څخه میلاویږي، بل ځای ما د مور محبت نشته. بېشکه زه به ډېره دنیا جمع کړم، خو ستا محبت چې دی هغه بل ځای نشته په دغه در کې دی. او مورې زه نه ځم، که ته ما پسې اخلې او که مې وایې ستا د دره زه بلکل نه ځم، ستا محبت چې دی ما ته بل ځای نه میلاویږي. نو وایي مورې زړه نرم شو، ویې ژړل، په غوزي کې ونې دننه کې. وایي راځه زویه دغه کور دروازې ستا دپاره هر وخت خلاصې دي. ابن قیم رحمت الله علیه لیکلي دي، وایي داسې بندم باید د الله سره داسې معامله وکړي چې یا الله ستا د در بغیره، او الله خو تر 80 مندو چې دی هغه مهربانه دی، چې الله ستا د در بغیره ما ته هغه محبت نه میلاویږي، زه ستا در نه پرېږدم، زما حاجتونه زما ضرورتونه ستا د در څخه پوره کېږي، بل در داسې شته نه چې هغه زما ضرورت را پوره کړي. داسې د الله په دربار کې داسې موږ وژاړو، په سجده الله ته پرېوځو، دعاګانې وغواړو چې الله ستا د در بغیره بل در شته نه، ټول مخلوق دی ستا محتاج دی، یو ته خالق یې هر څه ستا سره دي. داسې موږ د الله سره تعلق جوړ کړو، داسې دعا وغواړو.
لکه د کوچنی بچی چې ودرېدی مور اخر زړه نرم سو او تر مور خو الله ډیر زیات مهربانه دی الله ته چې یو سړی ودرېږي وژاړي چې الله ستا بغیر بل څوک نشته ضرور به الله پاک دعاګانې قبلوي